أما بعد فعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم. دا رمضان مبارک میاشت تیره شوه او دا د شوال میاشت د مون عربی کې د شوال میاشت وتوي د اسلامی کال 10مه میاشت دی پسې 11مه ذی قعده ده او 12مه ذی الحجه ده. زمون پښتانه دې ته د رکوټ اختر میاشت وایي. دې میاشت کې یو څو څیزونه دي د مسلمان د پاره، 2 غټ دي او څه داسې واړم دي. غټ خو 2 دي، د یو ذکر درته نن کوم، د بل برته انشاءالله په آینده جمعه کې وکړم. او 3 پکې نور واړه څیزونه دي چې هغې ته دا 5 څیزونه دې ته مستحب او سنت وایي. یو څیز په سنتو کې او په مستحبو کې او د حضور پاک په طریقو کې دا دی چې په دې میاشت کې مسلمانان 6 روجې ونیسي. حضور پاک فرمایي، دا حدیث په ډیرو کتابونو کې دی، ما د مسلم شریف حدیث ته وایي، دا په مسند د احمد کې هم دی، دا حدیث په نسائی کې هم دی، دا په ترمذی کې هم دی، او د دې مختلف سندونه دي، د طالبان په پوی دي. حضور پاک فرمایي چې چا د رمضان روجې ونیولې او د ورپسې په دې شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې ونیولې، کان کصیام الدهر کله، داسې ده لکه چې ټول عمر د روجې ونیولې. ټول عمر څنګه؟ یو بل حدیث کې داسې راځي، من صام رمضان و6 من شوال كان كمن صام السنه كلها، چې چا د رمضان روجې ونیولې او 6 د شوال ونیولې، داسې شوه لکه چې د ټول کال روجې دي. ګوره هلته زمانه راغله او دلته کال راغی، نو اسانه خبره ده چې یو سړی د رمضان روجې ونیسي 10 دا شوې، نو 10 او 6 10 شوې. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې حسنه ب10 امثالها والسیئة لا یجزا الا مثلها، چې نیکی یو پلسته او ګناه چې دا یو په یو ده. ګوره د الله انصاف ته ګوره، په کار خدا و چې نیکی یو پلس وي، چې ګناه هم یو پلس وي، یا چې ګناه یو په یو وي نو چې نیکی هم یو په یو. نه دا خدای رحم چې حسنه ب10 امثالها دا یو پلس ده. څوک چې نیکی کوي نو الله د هغې 10 چنده ثواب ورکوي، او دا 10 چنده ثواب یې لاندې مرتبه ده. یو بل حدیث کې راځي، حضور پاک قرآن شریف کې الله ارشاد فرمایي، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. د دې آیت مسله به وباسو مونږ علما ترې وباسې ده چې یو نیکي یو په 200 یا د هغې نه زیات هم چې د خدای خوښه شي، والله یضاعف لمن یشاء، نو الله د هغې نه زیات هم ورکوي. یعنی تا یو نیکي وکړه 700 200 او د هغې نه زیات بدل دله خدای درکوي. حتی کې حضرت داود علیه السلام متعلق حضور پاک فرمایي، کان اعبد البشر، دی په ټولو بندګانو کې ډېر عبادت ګزار، د هر چا د عبادت یو خپله طریقه، ډېرې جړاګانې الله ته کړي دي. نو هغه یو ځل الله نه سوال وکړي، خدای ما ته د قیامت د ورځې چې د حساب کتاب تله د هغه راته وښایه. نو چې الله ورته هغه تله وښوله نو دی بېهوشه پرېوت
او چې په هوش کې راغی نو ژړلې وایي خدایه دا خو دومره غټه ده چې که دا اوه اسمانونه او دا ځمکې پکې ورواچې په یو رکوټې ګوټ کې به ځای شي نو خدای زما په عمل به څنګه ډکېږي دا خو ډېره غټه ده د دې خو داسې مثال دی لکه چې غټه تلې نن سبا بعضې تلې غټې غټې او سړی په دې غټه تله کې یو رکوټې غوندې د چڼې یو دانه ور واچي خلک به خاندي ورپورې یا یو غټه تلی او په هغې کې ته د مسورو یو دانه ور واچوې نو خلک به خاندي چې یاره وره دا خو د مسورو دانې باندې له دې څه پته لګېږي نو هغه ژړل خدای ته چې خدایه زما ګور څونه عبادت ګزار دی او ژاړي چې الله دا زما په عمل به څنګه کېږي دې سره به څه کوو دا خو د اوه اسمانونو اوه ځمکې چې واچوې په یو رکوټي ګوټ کې ځایږي رب العالمین وفرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره م ډکولی شم وزن پکې خدای پیدا کی مثال به درکم مالوچ دی او بوستی ډمبر یې زیات دی خو وزن یې کم دی او سره زر دی اوسپنه ده هغې ډمبر کم دی وزن یې زیات دی یو خوا یو پڼ مالوچ واچوه بل خوا دومره په لاس کې یو رکوټې غوندې کاڼې واچوه د 3 کیلو د 5 کیلو اپې درون راځي عمل کې وزن خدای پاک پیدا کوي یو حدیث کې راځي چې الله وغواړي یوه کجوره د احد د غر عمره غټه کې او په تله کې ور واچوي دا د خدای رحم دی د مارونو ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته ویم الله وایي ما یفعل الله بیا تاسو په عذاب زه څه کومه ما تاسو عذاب نه پیدا کړی لږ الله راضي کې الله په دې نفلو ډېر خوشحالېږي فرض خو اسیم در باندې پوری دی خو به خامخا کې په دې نفلو کې حکمت څه دی هر فرض عبادت سره ګورې نفل شته نفل معنی زیاتی مونځ ورسره دی هر عبادت سره د سار مونځ دی مخکې ورسره 2 رکاته زیاتي مونځ دی سنت ورته وایي موکد د ماسپښین مونځ دی مخکې م ورسره دی وروستو مخکې 4 وروستو 2 رکاته د مازدیګر مونځ دی مخکې 4 رکاته نفل د ماښام مونځ دی وروستو 2 رکاته سنت موکده دا هم زیاتي مونځ دی د فرضونه ورسره نفل د ماسخوتن د هغې نه پس دا دې کې څه حکمتي یا الله دا فرض دا خو تا په ما مقرر کړي دا خو به خامخا کوم چې ونه کم نو پر دې قرض به خامخا ورکې لیکن الله دا زیاتي م ورسره کوم چې ته پرې خوشحاله شي الله چې ته ده ونه وی چې دا خو په ده فرض و او وړې نو خو بس قرض و خامخا به مې ترې غوښته وې کراله نه الله قرض دی خامخا به کوم خو زه تا خوشحالوم ما دې له وکړل چې ته خوشحاله شي ورسره زیاتي م چې حضور پاک کړي دی هغه م ورسره کوم نو الله ډېر زیات خوشحالي ته دې طالبانو ته ویم د فرض داسې مثال دی لکه سړی یو کوټه او بلډینګ جوړ کړي او د دې نفلي عبادت داسې مثال دی لکه دغه کوټې له پلستر ورکې هغې له رنګونه ورکې هغې کې ټیلونه ولګې هغې کې لاندې کارپټې ولګې هغې کې بره دا خلک سیلینګ وغیره دا ولګئ هغې کې فټینګونه او هغې کې پکې او ایسیګان ولګې نو دا کوټه او دا کور پې نورم خشته شو قیمتي شو ډولې شو تش کنډر چې پلسترې ملسترې نه دونه قیمتي نه خو چې دا پلسترې ملسترې ولو کې دا ډېر قیمتي شو ښځی چې کومه د هغې خپل رنګ دی هغه خپل دی خو چې دا کله ودیږي ځان ډولې کوي امینه دا تجربه خو ستا ډېره ده چې ځان ډولې کوي نو بیا هغه په ځان څونه رنګونه څونه جامې او څومره هغه نور قصې پسې هغې سره د هغه ناوې هغه حسن نورم زیات شي اختر کې خلک جامې خشته واچوي دا خپل ډول او حسن نورم زیات شي نو په دې نفلي عبادتونو په دې سنت والا عبادت دغه د فرض حسن خشتوالی ډېر زیات شي الله خوشحاله شي چې ګوره دغه رمضان خو په د فرض و رمضان خو به خامخا نیوه چې سړی سوچ وکړي نو دا خو قرض دی لازمن به نیو چې تپوس به کومه نو ګوره دې پې تنګ نه دی دا د نور امراله یو شپږ روجې نیسي ما نورم خوشحالی دې تنګ نه دی که تنګ و نو بیا دې نورو ته ساجت و دی خوشحاله دی چې په روجو الله خوشحالیږي راشه هغه قرض ورم کړی او یو شپږ ورسره نور م نیسم اوس چې څونه اخلاص زیات دی چې ډېر معمولی د انسان اخلاصي نو یو پلس
او چې څومره د الله اخلاص د الله د رضا زیاتی نو یو په 200 دا غیر نم زیات د یو کجوري نه بیا خدای پاک د خود غرم جوړي دا د خدای رحم. والسیئة لا یجزا څنګه دی الا مثلها وهم لا یظلمون. الله وی چا سره زیاتې نه کو. نو دا 13 هغه شوې، شپږ دا 36 شپږ 13 شوې. نو چې شپږ 13 شو په لسو کې ضرب ورکې یو روژه په لس نو 300 شپېته ته جوړې شي. نو چې د یو کال هغه حدیث راغی چې د کال د روژو برابر شو، ځکه د کال ورځې تقریبا 300 شپېتې. او چې هر کال ته د رمضان روژه او د شپږ وسره نیسي نو د ټول عمر روژې شوې. داسې شوه لکه چې انسان ټول عمر روژې نیولی نو شپږو روژو کې څومره کمال. ټول عمر چې انسان روژې نیولي ټول عمر. او د یوې روژې برکت څه دی؟ مشکات کې حدیث دی، حضور پاک فرمای وی چې څوک یو روژه د الله د رضا دپاره ونیسي. روژه خو ګوره تا په ځان خواهشات بند کړل، د خوراک د سکات او نور، نو الله د دوزخ نه دومره لرې کړي لکه د ځمکې د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده. او یو بل حدیث کې راځي حضور پاک فرمای چې یو نفلي روژه دې ونیوله دوزخ نه به څونه لرې شي؟ وی چې قاغه حیات الحیوان لیکلی دي، زه ګورې د میری صاحب لیکلي حیات الحیوان کې د حیواناتو واقعیت دي پکې. قاغه ورته وایي د دې قارغې یو قسم دی خو لږې وزرې برګې غوندې دي، غراب قعوة عربیه کې وایي وزرې لږې برګې غوندې دي او پوټې پلنه ده. پخوا زمونږ په دې وطن کې ډېرې اوس نشته. نو وایي قاغه د دې کم تر کم عمر 1000 کاله دی. دا حیات الحیوان لیکلی 1000 سال د دې کم تر کم عمر دی. دا چې کله بوډۍ شي وایي نو دا ځان اوړقی او دا ځان الوزی رالوزی نو دا وزرې وغورځوي نوې وزرې وکړي. او دا د خپلې نوکې نه دي، دا په کاڼو وی. دا خدای پاک ولې یو پویه ورکړی یو شعور په پویه وی دا نوکان ته وغورځېږي نوې پیدا شي. او دا خپله مخوکه دا کاڼو له رابرۍ په دې غرونو کې په دې وښو کې یو خارخ لګي نو رابرۍ نه مخوکه وغورځوي نو نوې مخوکه وکړي نو نوې نوکان نوې وزرې او نوې مخوکه بیا ځوانه شي. نو قاغه چې د اګې نه پاسې رسول الله مبارک فرمایي او تر مرګه پورې یو شان پر وی. او حضور پاک فرمایي چې داسې پر وی چې دا پکې نه ستړي کېږي، نه ډوډۍ ته نه خوراک ته نه سکاک ته ښکته کېږي. دا به څونه پر وی؟ په 1000 کالې مثلا واچوه. وی دومره به په یو روژه الله انسان د دوزخ نه لرې کړي. نو چې ستا ټول عمر روژې وي د دوزخ نه به څونه لرې شي؟ مطلب دا چې د دې روژو په برکت خدای تا د دوزخ نه لرې کوي. زمونږ د دې دین په کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری. دا ډېر لوی سړی تیر شوی، ډېر لوی سړی دی. په تبع تابعینو کې اتباع التابعین هغه خلق دي چې چا تابعی لیدي وي هغه سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي، او تابعی هغه ته وي چې صحابه سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي، او صحابي هغه ته وي چې حضور پاک سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي. یعنی په حضور پاک ته نږدې زمانه کې تیر شوی. ډېر لوی عالم و صاحب. دته زمونږ په کتابونو کې امیر المؤمنین فی الحدیث وی د احادیثو بادشاه، لوی مقام دی، عبادت گزار، د خپل زمانه مجتهد احمد ابن حنبل لیکلی دی چې کانه مجتهدن، دی د خپل زمانه مجتهد لکه امام ابو حنیفه امام شافعی چې څنګه دي، خو مذهب بس مشهور شوی نه. دا زموږ ترمذی کې راځي کنه وبه یقول سفیان، دا د غره ده. ډېر لوی سړی اوسه، لوی عبادت گزار، دومره عبادت گزار و دومره چې هغه زمانه کې یو بادشاه سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان، دا هغه بس خوښ شوړه ته پرېوته. هغه بادشاهان به لږ ظالمان وو. هغه د سفیان ثوری ته وی روزانه به تاله نوې جوړه درکوم. دا باندې بادشاه حکم وی صاحب زه به څه کوم په دې جوړه؟ وی چې پرون مې درکړې د خیرات کوه، خو روزانه نوې جوړه. هغه جوړې به څه وی حله، هغه به صادرو د کمیس په ځای. اوس خو کمیسونه دي، پخوا هم دغه جامې وې، حضور پاک هم دغه اچول. دکه سړی چې عمرې له ځي او حج له ځي او څنګه احرام تړي، د کمیس په ځای به صادر او د پرتوک په ځای به صادر. نو چې بادشاه صادرونه درکوي نو هغه د مړي د کفن صادر نی، بیا قیمتي.
نو روزانه به سړی راتو قیمتي 2 څادرې به یې ورکول، یعنې یو جوړه به یې ورکوله، او ده به څه چل کو، ده به هغه زړه جوړه راواغېسته طالبانو له به ورکړه. مې طالبانو پکې مزې وې. نن یو له نه سبا بل له، یعنې په کال کې څونه شوی لکه 360 یا 365 360 جوړې 315 جوړې مثلا دا به بادشاه ورکولې. په دغه خوښ شوی عبادت ګزار عالم، عالمانو سره مینه چې څوک کوي او چاته پته ولګي چې دا عالم په مینه کې کم خیر او کم برکت دی، بیا به بل چا سره مینه نه کوي. دومره عالم سره مینه د څه د وجې خلک کوي چې دی د الله د دین د قرآن او د سنت خدمت کوي. نو چې سړی د عالم سره په دې مینه کوي، په دې نه چې زما جنازې له به راځي، په دې نه چې زما تپوس پوښتنه به کوي، دا خو بیا د دنیا دپاره خبره شوه، په دې چې دی د الله د دین خدمت کوي، ځکه ورسره مینه کوم، دی د قرآن خدمت کوي، دی د پیغمبر د حدیثو خدمت کوي، دی د هغه علمونو خدمت کوي چې خلک په قرآن او سنت پېژني. رښتیا ووایه دا د چا سره مینه شو؟ د قرآن سره، د حدیثو سره، او د قرآن او د سنت سره مینه چا سره مینه ده؟ الله او رسول سره. چې چا کې عقلي، چا کې پوهه، دا علماء مینه به کوي، محبت به ساتي، نیت به دی چې الله دا ماته چې څه عقیده، دا کم عمل، دا کم اخلاق، دا کم منځ، دا روجې او دا هر څه ښیي، خو دا ملا صاحب یې ښیي. خدای دې زما او ستا په منځ کې لاره جوړوي، لاره راته لنډوي، نو الله به خوشحاله شي. نو بادشاه سلیمان ابن عبدالملک هغه ورته دا جوړې مقرر، سړی نیک سړی، بزرگ سړی او د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت گزارو. یو لوی کتاب یې د مسند د سفیان ثوری، اوس په خلکو پی ایچ ډي هم کړې ده چې د سفیان ثوری چې څومره روایات دي او د خپلو استادانو نه اورېدلي دي او را نقل کړي دي، هغه ځان له په خلکو په هغې باندې د حدیثو خپل اقسام دي په مختلفو اقسامو کې لیکلي. لوی عالم صاحب یو عالم دی عبدالله ابن مبارک، دا د شاگرد دی، اغم امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاہ. غالباً ما ته ډېره موده شو، موسیر دی چې غالباً د سیر اعلام نوبلا کې شته یا بل کتاب کې وی، خو ما نه یېر دی، خو خیر ما سره شته، ما په خپل کتاب کې یو ځای کې حواله لیکلی. هغه وی عبدالله ابن مبارک وی سفیان ثوری مې په خوب کې ولید، او څنګه مې ولید؟ په ډېر خشته جامو کې، ښکلې شکل کې، او د حضور پاک او د صحابو په منځ کې ناستو، د حضور پاک او د صحابو په منځ کې ناستو، چې ما وکتل داسې ویرېدم چې خدای دله خو ډېره لویه مرتبه خدای ورکړې ده. نو ما ته تپوس وکړه چې مجلس لږ ختم شو، نو ما حضرت دا دومره مرتبه دله خدای په څه درکړې ده؟ وی د رسول الله مبارک په احادیثو باندې ما د پیغمبر د حدیثو خدمت کړی. دا سفیان ثوری وی چې په مکه مکرمه کې مکه شریفه کې دا اوس ډېر زیات رش دی، مخکې دا رشونه نو، تقریبا دا 12 کاله شو چې دا رش جوړ شو، او مخکې به خلک حجونو له تلل، عمرو له به خلک نه تلل، او که تلل به خلک عمرو له نو روژه کې به لاړل، نو اکثر به هلته بیا ایثار شو، پټ به شو، نو حج به یې راتلل. زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل، وی ما داسې وخت کې طواف کړی دی چې ما سره به یو کس یا 2 کسه ملګري مونږ به طواف کوو، خلک نو کم اوس ډېر شو. وی ما په مکه شریفه کې لګیوم، د رسول الله مبارک دا حدیث مې لیکل، دا مې را جمع کول، د اکابرو اکثر دغه حرمینو کې دا کار کړی. وی یو هلک ما سره ملګری شو، هغه مسافر و زه مسافر وم، وی ناستو، تعلق هم جوړ شو، د سفر تعلق و، د بیت الله تعلق و، ژوند هم یو ځای تېرېده. وی دا هلک ناجوړه شو، بیمار شو، چې بیمار شو نو دې تقریبا مرګ ته غریب ورقریب شو. وی ما ته یې وصیت وکړو چې ته خو زما د سفر ملګری، وی یو کار به کې، که زه مړ شوم هلکه تا سره به زه څه کوم؟ وی که زه مړ شوم ما سره به دا وکړه چې ما له په خپل لاس غسل راکړې، زما هېڅ څوک نشته، او بیا ما له کفن هم راکړي، په مسلمانانو راله قبر وکنه و قبر راله وکنه، بیا به په خپل لاس قبر ته ورښکته کړي، ما به په خپل لاس په لحد کې کښېږدي،
او چې ما نه کله خلک رخصت شي نو ما ته به بیا لږ سات کښېنې استأنس بکا زه به تا سره یو پوټې لږ مانوس یم زه به یم چې ما نه څوک نه لیدل د مارونو مسله د دین دا ده چې د چا څوک نی نو بیا بل څوک لمبولی شي خو که د چا څوک خپل وي نو پردی به نه لمبوي بچو له پکار دی چې پلار په خپله ولمبوي لونو لا خویندو له پکار دی چې دا مور خور په خپله ولمبوي زموږ په وطن کې یو غلط رواج دی وایي موږ له د لمبولو چل نه راځي الله دا ته چې لامبې تا باندې فرض غسل لا شي او ته لامبې دا چل نه درځي د لمبولو چل څه ته وایي یو ملا نه چل زده که کړه د مړي د لمبولو څه طریق ډېر اسانه طریقه ده زموږ فقهاو دوه طریقې ښولې دي یو دا چې خپې والا دې طرف ته که جنوب ته او سر والا دې شمال ته که او مخ قبلې ته او بله طریقه چې هغه راجحه ده ښه ده ادا چې خپې والا قبلې ته که سر والا نور خواته ته که او سر والا لږ راوچت که دا چل شو لاس ته ګوتی خلک جوړې کړي ګوتی لاس ته واچوي لاول په لوټه یا په کاغذ ټیش پیشو پیپر په هغې والا استنجا وکړه او بیا په اوبو والا استنجا وکړه خبره خلاصه شو نرمه استنجا بیا هغه څیزونه لرکه په عورت به ولا ښکاره کې نه په عورت د پاسه ولا یو صادر واچو یو شی اکثر لمدېدو سره بیا د اندامونه ښکاري نو د پاسه پې خلک لږ مالوچ خواره کړي چې هغه اندامونه نه ښکاري د هغې لاندې کار کوه بیا څه چل وکړه بیا ولا چارهدام وکړه معمولي نرمه ګوته ولا په خوله کې ووامه لږې اوبه بیا پوزه کې بیا مخ بیا ښی لاس بیا ګس لاس بیا خپې هغه د سر مسه پکې وکړي د هغې نه پس به وله سر ووینځې یو ځل وله سر ووینځه مزېداره بیا دوباره وله په سر اوبه واچوه بیا درې باله اوبه واچوه بهتره طریقه خو دا ده چې د بیرې پاڼې دا سنت دي دا راواله اوبو کې لږ یو فوټ کوه خو زموږ خلک هغه طریقه نن سبا نه استعمالوي نو په صابون انځي یو ځل خالصې اوبه واچوه یو ځل ورباندې د صابون ومږه بیا ته هغه صابون بوزه او کافور چې دي کافور دا زموږ په وطن کې د کافور ګولی دا نه دي کافور د حکیمانو سره میلاویږي نو که په اوبو کې د کافور واچو لرې په اخره کې واچول هم ښه ده او که اصلې پې کافور ومږل هم ښه ده بیا ښې طرف بیا ګس طرف دغه طریقه ده دې کې څه ورڅه دي یو سړي ما ډېر تپوس کوي دا به څنګه لامبم څنګه لامبم مې اوچتې کو په دریاب کې ومنډه او بیا راوباسه دا لامبول شو سړي څه لامبول څه ته وایي ته څنګه لامبې دا څه دونه ګران کار هلکه وایي مړی لمبه ورېږه ښه ترور خاوند مې پاتې دی ورېږه ماما پاتې دی ورېږه پلانکې پاتې دی وروسته ته به وایې ګنې خدای پاکه جوار په دغه ټکوي او خلک وله راغونډوي دنیا را غونډه کې وي بیا خفه کېږي الله دلته مړی لمبوي دلته دنیا ولاړه د ګیر چاپېره ته به یې په پالنګ یې خېجئ او وعدې دی ته ولې خپل د مړي اندامونه خلکو ته ښیې هیرونو زموږ کتابونه لیکي چې په دې خېټه به وله داسې نرم لاس راکاږي ممکن ده چې د ده نه څه اودسماتې وځي نو بیا به یې دوباره نه لامبې بس هغه اودسماتې وله وینځه نو قسم دی بیا ګورې ما اورېدلي د بعضې خلکو نه چې د مړي بد وی شونډې داسې وي او سترګې داسې وي او په وجود یې ویښته وو او پلان او ډینګه خوا دېخوا نو د خپلو مشرانو حیا خلکو ته مالی قسم دی ما خپل نیکه زمونږ په درې ورونو لمبولی بس مولانا اکبر جان صاحب رحمت الله علیه شیخ صاحب والد صاحبو هغه راته ناستو مشرو هغه خپله تمنا وکړي بچی زه به راته کښېنم په کرسی مې کښېنولو مې ته ګوره چې سنتو مطابق که ټیک کوو یو اقبال حسین حاجي صاحب خدای پاک دی وبخي د هغه یو خاص مرید مو دوست مو هغه به راله اوبه راوړي بس خبره خلاصه هېڅوک هم خبر نه شو هغې زما والد صاحب خورئ مې و دا خپل لوڼه په خپله مو لمبه د قرنګې زما وروڼو زنانه ده ګورې د دنیا ښځې راغونډې شي ټول وجود د زنانه عورت دی دا ګناه ده مه کوئ د شریعت مطابق کار کوي د شریعت مطابق او بیا مې لا دا مه اورېدلي دي چې دا کم ځای کې مړی ولمبوي هغه د تختې ځای نو څلوېښت ورځې پکې ډیوه بلی اوس شکر دا رواج ختم شو پخوا دا و مشرانو نه تپوس وکړې پخوا و دا رواج ډیوه لکه دا ډیوه ولې بلی وایي دا مړی دلته راځي چې درزو نه خوري خدایا په دا لاره چې رواني هلته تیندکونه خوري های خدایا که مړی روح
راځي وي که دا روح یې په جنت کې دی دی خدای وعده دی چې تورنګزو ته راځي جنت کې پروت دی او دی به راځي تورنګزو ته او غزګي ته به راځي او میرې ته به راځي او جلو ته به راځي او مردان ته به راځي جنت کې پروت دی او که دی په دوزخ کې پروت دی او کوته کې ورته نیولی دی والله که قدم هم تی والي دی به راځي دغه ځای له روح راځي دا د ښځو ځان له قصې پیسې جوړې کړي دي او څلوېښت ورځې به وروره وایي جامې مینځې چې مړې وشي وره وایي دا بیا فقیري راځي خدای دې ښه کا خدای راته هدایت وکړه دا قصې پیسې ټول رواجونه دي د شریعت خلاف دا څیزونه مه کوئ هغه کار وکړئ که د ثواب په نیت د شریعت خلاف کارونه کې بدعت ورته وایي او حضور پاک وایي بدعت گمراهي ده د گمراهۍ ځای ورته او که د شریعت موافق یو مخالف یو کار کې مخالف دا چې شریعت کې نه او ته کې مخالف خو ګناه ده شریعت کې نه یو کار د ثواب په نیت کې بدعت شو او که د ثواب په نیت نه کې رسم شو بیا هم ښه نه دی ځان ته ساته د رسول الله مبارک د سنتو تابعداري کوه خیر خبره مې دې پورې کوله چې سفیان ثوري وایي ما ولمبه کفن مې ورکړ او په خپله مې قبر ته ورښکته که قبر ته هم چې ښکته کې نو کوشش کوه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طریقه دا ده چې دا کټ قبلې ته کېده امام شافعي صاحب بله طریقه وایي قبلې ته کېده راوچتې که او ښکته کېده او دا مخ وله لږ معمولي غوندې قبلې ته سنګزن که قبلې ته یې ورمایل که وی قبر کې مې کېښوده خلک لاړل رخصت شو نبی علیه السلام ګورې دام فرمایي زمونږ رواجونه شروع شو رواجونه شروع شو چې مړی کله خښ کې نو چې د قبر د جوړېدو پورې د سره ایثار شه چا چې جنازه وکړه واپس شو یو قیرات ثواب یې وګټه چا جنازه وکړه تر دفنه پورې ایثار شو 2 قیراته ثواب او قیرات څومره د حضور پاک فرمایي د احد دغه عمره نن سبا خو مسله ده که نه چې جنازه څنګه وکړي د مړي وارث د مړي زوی څوک پرېږدي نه دوا به وکړو هلکه جنازه کې دا دوا دې ونه کړه دا څه شو اللهم اغفر لحینا ومه دا دوا وکنه هغه ته بیا وبل دوا به وکړو هغه غریب اخوا مخې مټ نه راکاږي دوا به وکړو دا هغه اخوا مخې بلې شا نه راکاږي دوا به وکړو دوا نه کوي ځان نه ماچي مچان شړي دا خو تا دوا ونه کړه هغه غریب پرېږده چې پلار ښکته کړي هغه پرېږده چې پلار دفن کړي دا ځان ورته ښیي چې زه راغلی یم هر شی زمونږ د ریا نه ډک شو دا مه کوئ داسې شریعت مطابق کار کوئ نو وی ما دې خښ که او دفن مې که خورې پې واچولې د ده د وصیت مطابق سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي زه ورته لږ ساعت کېناستم خلک لاړل ولې کېنه دی وی ما نه به تپوس کېږي په قبر کې او ډېر ګران کار دی یقین په خدای که جا سړی وی چې دا زه کوم وخت کې مرمه او زمانه دا سا خیږي او دا بچی را نه پاتې کېږي او دا کور ته ګورم او ځان له مې جوړ کړی دی چې دا به څنګه حالت وي سا چې د انسان نه ووته او مړ شو په هغه کور واپس بیا نه راځي زما والد صاحب چې کوم وخت کې د هغه جنازه مونږ وړله اوچته م کړه او په دروازه مونږ جنازه ایستله نو بې اختیاره زما د خولې نه یو ټکې ووت اوس مې یاد بې اختیاره په قصد نه ما وی والد صاحب مې دا کور جوړ کړی او نن په دې دروازه ووت باس د اخیري وتل دی واپس په دې دروازه بیا نه راځي ځان له دې بنګله جوړه کړه خو چې په د مړي په کټ کې دی ووتې بیا نشي راتلی ځان له دې ښکلې کوټه جوړه کړې ده ځان له دې پالنګ پکې اچولې ځان له دې ایسي لګولې دي خو چې کله مړ شوې او د هغې نه ووتې دې کور ته واپس نشي راتلی ختم ډېر ګران کار دی زمارو 2 څیزونه ذهن کې واچوئ دا د حضور پاک وینا ده 2 څیزونه یو دا چې د خدای نه یره چې الله ما سره به ته څه کې ما څه عمل کړی دی دا عمل ستا د شان مناسب به وي او که به نه دا به ته قبول کړې او که به قبول نه کړې ما د دنیا ګناهونه کړي دي خدایه ته به راسره څه کې یو دا دویم د خدای نه به امیدم ساتې چې الله زه پیدا کړم مسلمان
د مسلمان مور او پلار نه په مسلمان کور کې دې پیدا کړم دا رحم دې وکړه الله رحم به کې که خیر انشاءالله. دا دوه څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس د مشکات کې شته هغه بیمار ورته وی هلکه لکې دې څه دي هغه ورته وی د الله رسوله د خدای نه یریږم هم ډېر اور صحابي چې الله به راسره څه کوي لوی سفر دی که آسان کار خو نه دی او بل د خدای نه مې تمه شته چې الله به راباندې رحم کوي رجا او خوف ورته وایي زموږ کتابونو د دواړو جهانو سردار وفرمایل چې دې وخت کې د چا پړه کې دا دوه صفته رالل نو چې دا د څه نه یریږي د هغې نه به یې خدای وساتي او چې د کوم څیز امید ساتي هغه به وله خدای ورکړي. او یو حدیث کې راځي چې د مرګ په وخت کې یو سړی دا سوچ دیو چې په الله دې ښه ګومان کوي د مرګ په وخت کې چې پروردګاره که خبره د عمل شي نو زما عمل د دې جوګه نه دی چې د پې بچ شم که خبره د عمل شي خو ما د سر نه واله تر خپو پورې په سترګو په خولې په لاسونو هر قسمه ګناه کړې ده که خبره د عمل شي پروردګاره نو ما خو ته نه خوشحاله کړې ما خو همیشه شیطان خوشحاله کړی دی پروردګاره حساب کتاب را سره مه کوه ربه حساب کتاب مه کوه که حساب کتاب کې غر کې ما الله رحم به کې که ته په ما رحم وکړې نو ستا په خدای کې کمې خو نه راځي او که ته ما له عذاب راکړې نو ستا خدایي په خو زیاتېږي نه الله نو الله په دې خوشحالېږي الله وایي چې وګوره دا بنده دې زما نه یریږي دا بنده زما قدرت مني دې زما طاقت مني دا بنده زما رحم مني دا بنده ما ته رحیم وي دا ما ته رحمان وي په دې الله خوشحالېږي زما رو ډېر معمولي سي دي بعضې وخت کې رب العالمین پې خوشحاله شي او د انسان بیړه پې پار کړي نو دا دوه څیزونه ما یو په الله نه تمه کول چې خدایه ته به رحم کې او بل د خدای د عذاب او د قهر نه یره کول دا دوه څیزونه هر وخت کې دا سوچ کوي د مرګ هېڅ پته نه لګي نو وی زه ورته او تپوس بیا د ځان کدن نه پس خو بیا تپوس کېږي که نه لومبې د رب تپوس کېږي رب دې څوک دی بیا د حضور پاک تپوس کېږي او بیا د دین تپوس کېږي وی چې مې ښخ که زه ورسره لږ ساعت ناست وم زما وی سترګې ورلې سفیان ثوري وی سترګې چې مې ورلې دې وخت کې دا سړی په دې خو بیا پرکالي هر څنګه وه په دې کې دا سړی وینم دا نوجوان خشته باغ دی ښکلې چمن او په هغې کې چکر یې لږه یو ګرځي ما ورته یې لکه الله د سره څو کړل ته خو مړ شوې که نه وی ما ته وی سفیان ابن سعید یعنی سفیان ثوري ځکه ته ځې نو زه ستا ناستې ته مې جت نشته ما له خدای دا جنت راکړه د جنت دې باغ کې چکر یې لګوم ما له خدای جنت راکړه مې په کم عمل یو عمل لا ته داسې وښایه که درته یاد چې دې هم کومه وی ما د حضور پاک په یو حدیث عمل کړی دی چې کله نه مې د رمضان روجې نیولې دي ورپسې مې د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې دي او چې څنګه تاسو زه کېښودم او فرشتو رانه سوال جواب تپوسونه وکړل نو دقه یې راته ووایي چې دغه عمل چې تا د 6 روجې د رکوټ اختر د رمضان د روجو نه پس نیولې دي نو په دې الله وبخلې او ځنې جنت ته ګوره دا ولې یو ورځ یو ګینټه چې یو سړی دلته خاموش ناست دي 2 ګینټې ناست یم چې ډوډۍ نه خورم چې الله خو ته چې سهار نه پېشمني نه واله ماښامه پورې د خواهشاتو دنیا کې چې دا خلک منډې ویسلی وي د 3 څیزونو لپاره د خوراک دپاره د څښاک دپاره او د نفساني خواهشاتو دپاره دا 3 واړه دی دا 6 ګینټې د 9 د 8 هر څومره چې ټیم دی دا یې د الله دپاره قربان کړ نو الله به نه خوشحالېږي د دې روجو زمارونو ډېر لوی فضیلت دی ډېره لویه بهتري ده زمونږ امام دا به څنګه اوس نیسي زمونږ امام شافعي رحمت الله علیه د اختر په لومبۍ ورځ روژه نیول منع دي دا ممنوع دي نه به نیسي د رکوټ اختر لومبۍ ورځ په 2مه 3مه د رکوټ اختر بیا نیوی شي امام شافعي رحمت الله علیه خدا وایي چې بس په 2مه 3مه یا د هغې اختر د ورځو نه پس په پرله پسې یې غونډې ونیسه
او امام احمد ابن حنبل وی چې نه په دې کې لږه فاصله وسات یو ونیسه بیا منیسه بیا ونیسه بیا منیسه او زمونږ متاخرین چې څونه امام ابو یوسف رحمت الله دا هغه قول دی مولا علی قاری مرقات کې لیکلی او بدایع کې مشته بدایع صنایع د علامه کاسانی کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول پکې لږ داسې د ناغوره راغلی دی مکروه ورته وایي یعنی خو هغې کې علماو د هغې یو تاویل کوي هغه دا چې د اختر لومبی ورځ نیسي ورسره خیر هغه به پرېږدو هغه د طالبانو خبرې خو لنډه ده چې بهتر حضور پاک یو روجې ته بهتره روجه ویلې ده امام ابو یوسف دا و د داود علیه السلام روجو ته یې غوره روجه ویلې ده وی کان یصوم یوما و یفطر یوما ولا یفر اذا لا او چې کله به یو ورځ به یې روجه وه یو ورځ به یې کوجه وه او جهادونه یې ډېر کړي دي نو په سره د دې چې دا دومره یې روجې نیولې دي روجو کې خو سړی بیا کمزوري شي که نه لیکن د دشمن په مقابله کې جنگ کې چې ته تېښته مو یې نه ده کړې ولا یفر اذا لقي العدو میدان د جهاد د تلې تېښته یې نه ده کړې ولې هلکه دا یو سوچ راځي چې دومره روجې بنده نیسي دا وجود ورسره کمزوري شي نو بیا خو به دی په میدان د جنگ کې د کافر په مقابله کې تېښته کوي وایي چېرته یې شا کړی نه تښتېدلی نه نو علما چې دغې ته ګوري نو وایي بهتره بیا دا ده چې یو ورځ ونیسه یو ورځ منیسه بیا یو ورځ ونیسه یو ورځ منیسه دا غوره دي نور که څوک کې غونډې نیسي شپه خو د اختر په لومبی ورځ نه هم ښه خبره که په یو سړي قضا روجې پورې وي قضا به مخکې کوي قضا به دې کې نه حسابوي خو در باندې فرض دی خو لازم دی او دا خو نفل دی زیاتي روجې دي یا یو زنانه ده مثلا او هغې په رمضان کې شپږ یو ورځې هغه خپلې زنانه روجه نه نیسي د بیمارۍ د وجه زنانه خپله بیماري وي او د هغې نه پس په شوال کې بهتره دا ده چې لاول هغه خپلې قضا روجې ونیسي او د هغې نه پس دا روجې ونیسي او که زنانه وایي چې نه زه خو لږه کمزور یم زه خو ټولې نشم نیولی یا به دا قضا نه نو خیر دی بیا اجازت شته بیا د شوال دا روجې دې ونیسي ځکه دا په بله میاشت کې د دې میاشت هم دا ده او هغه چې کومې خپلې روجې دي هغه دې بیا وروسته ونیسي عایشه صدیقه فرمایي وی ما به د رمضان روجې په شعبان کې نیولې چې ما نه به کمې پاتې شوې وي د رمضان نه لږ مخکې دا ولې وی ما وی هسې نه چې زما روجې او د حضور پاک چېرته ضرورت راشي حاجت یې پېښ شي او زه روژهداره نه وی دومره مینه وه د حضور پاک سره نو ما به د حضور پاک د مخه دا روجې دا قضا دا به شو قدر ته رستو کولې بیا خو رمضان میاشت راځي نو راشه پوره کړه نو بهتره دا ده چې انسان لاول هغه خپلې قضا روجې ونیسي بیا ده ونیسي که وایي چې نه زه ټولې یې نشم نیوي کمزورې نو بیا دې دا ونیسي دا د شوال ځکه د دې میاشت دا ده او هغه قضا دې خیر دې وروستو کړي نیت ولا دقه کوه پړه کې چې الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده دې دپاره یې نیسم د رمضان مې مونیولې او دا مې نیسمه چې الله ماله د ټول کال او د ټول عمر د روجو ثواب راکړي او دا پړه کې راوله په خولې کې نه وی پړه کې دا راوله چې الله دغه روجې خو په ما لازمې وی خو به مې خامخا نیولې پښتانه وایي که نه وي که پلار دې مرینو کې وی خامخا به کې خو خامخا په ما لازمې وي خو الله زه پې تنګ نه یم نور یم دله نیسم که دا نم نیسم ته پې ما نیسې نه زیاتي نفل عبادت دی خو خدای زه تا خوشحالوم الله به ډېر زیات خوشحاله دا شپږ روجې که خیر انشاءالله تاسو ته هم ویم که چا نی نیولې نو شروع پې وکړئ که خیر انشاءالله العزیز او یو کار وکړئ زنانو ته دا ما دا خبرې ور ورسوئ زنانه تکړه دي په عبادت کې سړي دومره تکړه نه دي او زنانه په عبادت کې ډېر زیات تکړه دي نو زنانو ته مو رسوئ چې ستا په وجه یو مسلمان دا روجې ونیولې هغه له به خدای پاک چې کم ثواب ورکوي د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر اجر او ثواب به دله خدای پاک درکړي نو دا شپږ روجې دي دا د دې میاشتې په سننو کې دي ما خو تاسو ته چې 15 څیزونه دي په دې میاشت کې
بل برته ان شاء الله العزیز آینده جمعه کې به اسې به راته پوټې غوندې دلته ذکر وکړم ولې چې میاشت په تېرېدو ده ادا چې په دې میاشت کې واده کول او نکاح تړل سنت دي واده او نکاح د حضرت عایشه صدیقی رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوې ده او د عایشه صدیقی وادم په دې میاشت کې شوی دی زما به پخوا دا خیالو مې دا زمونږ دا خلک وایي د اخترونو منځ کې نکاح مه کوئ سپیری وایي دا د ښځو رواج دی دا یو لوی مصیبت دی ښځه ځان له یو ټینشن دی بس اخترونو منځ کې به نکاح نه کوې که دې وکړه وایي بس غم جوړېږي ما به دا وی چې بیا حدیثو ته راورسېدم او حدیث ته حضور پاک مې وکتل وایي مې دا خو اوسنۍ خبره نه ده دا خو د جاهلیت د حضور پاک د زمانې نه مخکې را روانه خبره ده عایشه صدیقه فرمایي وی خلک وایي چې د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح مه کوه دا سپیری وی زما نکاح د حضور پاک سره ده رکوټ اختر په میاشت کې شوی ده وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده ته به انشاءالله د هغې د نکاح وغیره واقعات په آینده جمعه کې بیان کړم خو دې پورې درته وایم که یو سړی او یا بیا څه وایي حضور پاک د شوال په میاشت کې د عایشې سره نکاح ولې کوله دا رسم یې ختماو دا رواج یې ختماو خو زموږ د مسلمان نه اوس هغه رواج نه ختمېږي نو که نکاح څوک کول غواړي واده وایي چې زه واده کوي نو په دې میاشت کې دې وکړي د سنتو په نیت دې وکړي نو ثواب به وشي او که واده رستو کوي نو مهرباني دې وکړي نکاح پکې وکړي دې میاشت کې وکړي په دې طریقه وکړي چې د حضور پاک او د عایشې بیبي نکاح په دې میاشت کې شوې ده نیت دا وکړي چې دا رسم او د جاهلیت دا رواج پې ختم کړم موږ خو بله نکاحونه په دې میاشت کې وتړل د چا خو نکاح سپیره نه شوه چې پیغمبر یو کار کوي نو هغه سپیري او که هغه بختوري او د رسول الله مبارک تابعداري خو بختور شي نو نور به راته تفصیل انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کړم رو کامیابي زموږ دقه ده چې موږ د ښکلي مبارک پیغمبر د سنتو او د هغې د طریقو د هغې پابندي وکړو یو خبره به راته بله محکمه ده چې انشاءالله زمونږ په دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې سبا نه داخلې شروع کېږي زمونږ د یوسف احمد مولوي صاحب چې کومه مدرسه ادارة الحدیث اوړي ګرام والا هغې کې هم سبا شروع کېږي نو هغې کې به زمونږ طالب علمان څه خو مونږ مدرسو کې دیره کوو او څه طالبان په جوماتونو کې دیره کوي نو لږ به دا مهرباني کوئ چې د رسول الله مبارک د احادیثو طالبانو له په خپلو جوماتونو کې ځای ورکوئ ښه دا به نه وایه چېرې دا به څه کېږي او څه کېږي نه دا د رسول الله مبارک د احادیثو میلمانه دي که ستا ډوډۍ نوړۍ نیمه یو ډوډۍ وخوري نو خدای به پې دله ډېر لوی اجر درکوي او په رزق کې به خدای برکت پیدا کوي نو دا خصوصا زموږ د تورنګزو عثمانزو د دې میرو د عمرزو جلوش د دې علاقې د دوستانو ته دا وایم چې دا اړه مه تنګوئ بعضې زموږ طالبان دی چې هغوی یو پوټۍ راغوندې چا نه به څه په جوماتونو کې تېر کال څه زیاتې کمې شوي هلکان دي که نه نو بعض انسان وایي یاره دا بیا به نه پرېږدم نه داسې مه کوه جومات وقف دی د خدای دی ډوډۍ خدای درکړې دی مینه وکړه محبت وکړه او طالب علمان ښه په شوق باندې چې 3 کسه پکې جومات کې راځي 15 پکې دیره کړه چې 15 راځي 2 پکې دیره کړه رکاوټ مه جوړېږه الله به د خلوی خیر نه دی محرومه نه کړي دا چې څومره د خدای فضل دی او د الله کرم دی یقین په خدای وکړه تاسو ته پته ده ما به دلته وړه دوره کول یو وخت کې په دې عیدګاه کې او هغې کې به 2600 هلکانو او دې خلکو به په بیټکونو کې دیره کول ما نه به ډېرو خلکو ګیلې کولې وایي تا موږ له طالبان نه په بیټکونو کې به طالبان دیروي بیټک کې به د سړي میلمانه راځي که نه لیکن وداولی لکه بس وي تېره برکت نه نه خبر مونږ ته برکت معلوم نو چې د رسول الله مبارک د احادیثو برکت نی نو د څه به برکت نو دا مې ته اخري کې یو خبره وکړه دا زمونږ ملګری دی حافظ بشیر جان ارماني ته دعا وکړو د څه دعا ورته وکړو مشکلات څه دي خو ښځه غواړي که نه ها بشیر ارماني زمونږ دوست دی زمونږ ورور دی الله دې مشکلات په خیر بدل کړي او زمونږ بل ملګری ملک رحمت صاحب الله دې ولې دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ سره د بچو نصیب وګرځي ښه نو اذان وکړي او
بل سړی اقامت وکړي کولی شي او که نه بهتره دا ده چې کوم انسان اذان وکړي اقامت ته هغه وکړي بهتره دا ده البت که هغه بل ته ووایي چې ته اقامت وکړه نو بیا دا څه خبره پکې نشته خو که اقامت یې وکړي او د هغه د اجازت نه بغیر بل سړی اقامت کوي نو جایز دي په منځ کې فرق نه راځي خو بهتره داسې بیا نه ده د شکیل احمد والد صاحب عبدالغفور مرحوم الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کالوشا شانور پول فضل آباد تخمه الله دې ولا دې مرګري له د خیر او خوشاله زندگی نصیب وګرځولي کې دعا وکړي الله جی دا زمونږ څه دوستان دي د 400 دی انټرچینج نه دی خوټلې دی مینوال هوټل هغې ته هم د هغې څه بیماران دي اسپتال کې داخل دي دعا ورته وکړه چې الله تعالی وله روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله ټول له شفا ورکړي په اسپتال کې دي که په کورونو کې دي مریضان دي مرض د خدای په لاس کې دی راوستونکي م الله دی لرکوونکي م الله دی پروردګاره ته ټولو مریضانو له روغ صحتونه او شفا ورکړي دې مجلس کې دي که په کورونو کې الله شفا والا ورکړي یا الله چاته څه مشکلات او پریشانۍ دي مشکلات او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي زموږ بعض دوستان دي د هغې بچي دي بار ملکونو بحرین وغیره کې پریشانو کې پراته دي دعا وکړه چې الله تعالی پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي او چې څومره مسافر دي دا مسافر خو ماته پته لګي په بار ملکونو کې د دې غریبانانو ډېر سخت ژوند دي هغه ټولو مسافر ته دعا وکړه چې الله تعالی د سفر د مشکلاتو نه وساتي الله ورله ډېره فراخه روزي ورکړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایه د رمضان دا روژې قبوله کړي الله د رکوټ اختر د دې میاشتې د روژو د نیمو توفیق راکړي زموږ د دې جومات ګاونډیان دی نورالدین خان دا خویندې او مشره خور یې لږه بیماره ده ما ته اوس ته یې ملګري وي دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي څومره زنانه دي بیماران دي الله په کورونو کې دي ته وله روغ صحتونه او شفا ورکړي اله العالمینه ته هم د هر قسمه مصیبتونو نه وساتې خدای الله د عباداتو توفیق راکړي الله د حضور پاک د سنتو الله د پوره کولو توفیق راکړي یا الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې الله د شریانو د شر نه مو ساتې الله د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتې الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتې پروردګاره چې څوک موږ ته زموږ دین ته زموږ ایمان ته زموږ د پیغمبر سنتو ته الله زموږ ژوند ته زموږ بچو ته زموږ عزت ته الله څوک هم سکیم جوړوي سازش جوړوي پروردګاره ته په خپل ته ورته هدایت وکړې دا اول د هدایت قسمت کې نه الله ستا نیوکه مضبوطه راته راونیسه خدایه زموږ دین زموږ ایمان ته محفوظ که خدایه زموږ عمل زموږ وجودونه حفاظت وکړه زموږ د بچو حفاظت وکړه زموږ د نیکو اعمالو الله حفاظت وکړه پروردګاره موږ ګناهګار یو ګناهونه معاف کړه الله موږ ډېر کمزوري یو خدایه تا ته هم لاس اوچت کړی دی خدایه زموږ ستا د ذات نه بله سره نشته الله ته زموږ مل شه خدایه ته زموږ مل شه خدایه الله ته زموږ مدد وکړه الله زموږ د بچو مدد وکړه یا پروردګاره چې چاته څه حاجات دي شرعي ولې پوره کړه او چاته څه مشکلات پریشانۍ دي خدای په خوشحالو باندې هغه بدل کړه او د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ زموږ نصیب کړه مسلمان چې کوم ځای کې په تکلیف کې او په فتنه کې او په غم کې پروت دی الله د مسلمانانو حفاظت او مدد نصیب کړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم